سلامونه نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو دغه ویډیو لږ په ځنډ سره راغله. بادونه دي، د جوزا بادونه دي، وای فای هغه انتن هم لګولی دی، باد یې خوځئ را خوځئ، برقونه مو شاټي وشي، یو ځای بل ځای کله برق لاړ شي او کله انټرنیټ کار نه کوي. نو په همدې خاطر لږ ویډیو وځنډېدله. بیا هم درته ښه راغلاست وایم. ټیک ټاک ریاکشن پارټ 11 ته 11 پارټ دی او یو څو جالبه کلیپونه م راټول کړي دي. راځئ چې ویې ګورو، ورته وخاندو، لږ ساعت تیر کړو. پهلوانان ګرمۍ وهلې دي. زمونږ هم په جلال آباد کې دغه حال یې اوړي کې. Nhưng bây giờ lăng kia cả lại ấy ở đây dùng thử tôi thoát tới ấy tao phép mấy xong làm mau tao phép ấy nó tới tới trăm mấy bên nhá ngỏ Akkuma jaba kai. ơi trẻ bò Sara kam prut de. cần chị ập đầu thì đúng chưa ập đầu thế ơi Da ya bula video ma wali da yakhchal ki sarna na còn isse. nước cái bên là trẻ đây 32 con bà đi chia cầm đất sniper đất bò đi cái bò đi xử lý vậy nào lâu nay bơm chưa bơm جلد بس ان شاء الله جلد بس Inshallah. Khair kar ta rawan di. دا هم شو ولا شنو شو لك انا ما تاخذ هذا شو لك تو تمشي لك لسن كبدير نمبر دي ان شاء الله جي دي دي تبوك بوقتو كي راشا ماما زويل دي وانا چې د ملایانو تقریر ته چې پیسهدار خلک ناسي د زکات اړوند مسایل بیانوي او چې غریب ورته کښېني نو د قبر عذاب ورته بیانوي. رښتیا هم لالی خو دی وګوره تاسو وکړه چې تاسو نشئ کولی جینکو تاسو ته وایم تاسو ته دې بدرنګو ګاډي مې وایشتو ګاډي تاسو وکړه چې تاسو نشئ کولی دا ما په خپلو پیسو وایشتو اوس به راپسې ګاډی چې کوي ګاډی. یو پروګرام د سهار وختي چېرته لاړم یو کونډه وه د هغې درې یتیمانان بچي وو او هغې سره چې اسکه دغه ویډیو ما ته چا راولېږله بس ما وې قیامت کې وروړه پلار یې مړ دی او یتیمانان دي دا دې سره چې اسکي سهار وختي لاړم چې ځان مې اوس پروګرام مې وکړو کونډې جړا فریاد کول موږ وړو سره لو چړل هغه بل هم جوړ کړو ما لو چړل صادق لو چړل وسرې چې اسکو کونډې مو چړل خاوند مې مړ شپږ میاشتې شو پروګرام وکړو بس ووتو موږ ویل به دعا کوه خورې اخر پورې بس موږ کونډې ته خورې به تم ته دعا کوو چې بار ووتو بار خو به جوړ سره کسې چل دی وایي تا چل پروګرام وکړو دې خاوند خو ژوندی دی چلته وګورئ. پیله چک کوي. یا وګوره دا لکان په وخت ودونو کې ښه نه ده زبس باچا نو په کشتونو ودونو نشته سندله کړې بس الله په ټولو ځوانانو خپل رحم وکړي او وخت څنګه تیرې دا د واده ډېره غټه مسله وي که نه هر ځای هم دا مشکل دی. بیا دا زموږ دا غټ مشکل په پښتنو کې دی چې په پښتنو کې واده ډېر مشکل وي. د واده هغه ولوره او د واده سره د واده میلمانه دلته ډوډۍ هلته ډوډۍ او میلمانه هم بیا ټول کلی. اوس خارجیانو چې واده وي نو بس یا محکمه کې یا که څوک وکیل راشي او هغه نکاح ورته وتړي نو یو څو خپل خپلوان یې ناست دي. ډېر ساده ودونه اسانه دي. زموږ ودونه ډېر سخت دي او په ودونو کې هم ډېر سخت شرطونه ایښي دي. نو ځکه غټه مسله ده هر ځای کې په همدې بحث کېږي. ته دا مړه خو تنګره دې ساتلې که څه کوي देखो 2 सेकंड के अंदर आप ठीक हो जाएंगे. 2 सेकंड के अंदर आप ठीक हो जाओगे. 2 सेकंडو کې دا سړی دا پیر صاحب په دم باندې روغی. نو خو زه یم د شفاخانې دې بندې شي که نه خو همدغلته ټول لیږئ که نه نو څه ضرورت دی د دومره تعلیمونو د دومره د درسونو.
وګوره لاس کې برق دی برق. ये उन मुनकरों के लिए चैलेंज है जो कहते हैं व्हील चेयर से कैसे लंगड़े उठते हैं, देखना कैसे उठते हैं। पहली मरतबा जिंदगी में आए ना, जिंदगी में ये उठ जाए, उठ जाए। منډه وی وه. چل دی چل. نه نه دی هولک ته دی هولک. زړه ورته مات کړ. ښایسته ډرامې جوړولې خپل وخت کې. ما کریسټالو کوکینو ټابلیټ کا آیسو پوډرو سمړبانو کیمپرو رشټویل پیرډایز ټیکرالو ټینو نوخاري کپسولو ټرا دار ار نشمې کړي لړم میمس کړي وسه خوندو کو دومره ډېر نومونه یې واخیسته. دا ټولې نشې دي. دا څه کوي دا دي اوس هم نه دي پرېښي. یاره ته خو ارمان چې ته کوې که نه د پشي خو موړې هغې ارمان خو مه کوه خو د نه هغې د خدای دین اسلام خیر ویسې څومره ښایسته خبره یې وکړله. تبلیغ له لاړ شه ماشاءالله. تبلیغ له نمرې له لاړ شه نمرې له لاړ شه. کاکا څه ضروره اوسې راجي کوي راجي کې اوبات لري مشر سړی دی. Jackpan, Brycey, Brycey, Sianada, Billy, دا سخت دی. Pimpini, تا شوګې ورپسې رااخیست. ما خزي سره پرومیس کړی دی چې ان شاء الله واده وکم کنه واده نه پس په لسپګیم زنګورم تابعدار او تر زامنو لو کاټ مې دل راوړل او داسې وګڼئ لکه ځان دشمنان دي داسې یې وخورئ بېغمه ساتي غلا پورې دله کېري بېغمه شه زړه سره یې دا وخوړل. څه کې ترزویه دا ګپ خو مې یار سره نه و ترزویه دا د دشمنانو ورکه ژوندي نیسم چې لومبۍ رشته وشوه نو په خوښه دې شو؟ په خوښه مې شوې وه او بس هلک یې ژړه و او بس مور پلار منونکي او زما منونکي نه و بس یې ژړا شو کتل نه وې د ښځې خاوند چې د ښځې منې وایي د اوس دی او چې د مور پلار منې نو وایي ژړا ووایي. مینه راله راکوله دومره وکړېدم چې اوس مې د خاوند نه بیخي مور دی چې کومه غلی ښځه شه. وایي چې خاوند زه یم چې دا خوله پرې د وینو ډکه را مخکې شه زه خو راته ښکارم که نه الله دې نه کړي سم کړي وو دې دا پروګرام کې مونږ اجرا 10 روپیا ورکول هغه نه اغستې اجرا لسونه پیسې 10 روپیا ورکول نه دونه ډېرې د کم ځای نه راوړې هغه پسر مونږ سره وران شو مونږ ورته لاره کې بر سره ګورو نو بیا مونږ سره 10 روپۍ کابو کو پسر مو ذاکره ذاکره 10 روپۍ ته بیا واغښتې ذاکره په 10 روپۍ د ګوره معامله ورانه بس کړې. خبره ختمه شوه بیا مونږ لاره کې ورسره جګړه دا جنګ خو د 10 روپو نه جوړ وکړه
ځه ټول ورخوشې شول. क्या काम करते हो? मैं कंपनी में टीएल हूँ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैडम मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ और खाली टाइम में डिलीवरी बॉय का काम कर लेता हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम मंगरू है। आप खाली टाइम में क्या काम करते हो? मैं तो दीदी खाली टाइम में सो जाता हूँ। फिर फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में नहा धो के खा पी के तैयार होके फिर सो जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो के उठा हूँ। अब कहाँ जाओगे फिर? सोने जाऊंगा। پام وی چې ګوره داسې در سره ونه شي کله ګوره ورته ما ته صرف دا ووایه چې ته چې کاناډا ته راشې ته به څه کوې ستا څه ډریمز دي زه دې ټولو کسانو ته ووایه مړه په تربورانو به اور بل کو کنه مایت صاحب دې څه لیکلي دي गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ्रॉम बॉयज मर्दान فار بوایز ईमेल प्रिंसिपल जीडीसी टूरू या कयूम कामपुर नंबर तुम्हारा तबलीम चले तो सारा करा देश मुर्गियों का फार्म खोलूंगा पोल्ट्री फार्म हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा کوم ملګری هم دغسې خیالونه ګوري خیال پلوي ګوري نو منشن یې کړئ ویډیو در سره همدغه ځای کې لایک کړئ د خرو سره مې ژوند دی قسمت دې خراب دی قسمت پېښور نه مې ډه تور شو جګ شوې کړۍ کې دې ځان ورخطا کړ زما زندګي ده که نه چې د جنا پارک د مالشیانو سره مې زندګي ده دا منې داود شاه و که نه دا یې کور نه دا خبرې یادې کړي ښه زنانو نه और आज की शायरी हमें अपनों ने लूटा इतना लूटा गैरों की बारी नहीं आई हेलो اعتکاف ته خو کېنې نه دا ځل انشاءالله لا ته خو کېنې نه انشاءالله کله بس دې نه وځم انشاءالله تعالی کېنې ښه کله به کېنې انشاءالله بس اختر نه وروسته انشاءالله کېنې دې د اختر نه پس مې اعتکاف ته کېنې او بل ګروپ مرګورو مهرباني وکړئ زه په لیکلو داسې خاص نه پوهېږم نو په خوله به کې خبرې کوئ موږ به درته جواب درکوو زما یو ملګری و نو د هغه مشر ورور په کوما کې و نو ما دې تپوس وکړو ما ورته لکه مشر ورور دې څنګه دی ما ته په کوما کې دی ما ورته ماشاءالله خو ډېرې غټې پیسې رادېږي ما ته یې خدای تباه کړي په وایي ګولې لګېدلې دی بې هوشه پروت دی موږ په انګلیش ورځ کې لکه خاص نه پوهېږو که نه نو مهرباني کړئ په خوله به کې خبرې کوئ غټه پوزه مشکلي د عربۍ کې څه لیکلي دي مرګرو غواړی چې په زندګۍ کې مخکې لاړ شم نو غټ غټ قدمونه کېدی او تیز تیز ګرځی په خپله به مخکې لاړ شي شرمول کوي کې بابا ډاونلوډ یې کوي واړه پې راوی بیا مې به کلنډري کړې او 1500 کاله مې به ډرایوري د 1500 کاله د ډرایورۍ وشوه کړې مې دا شوې مې نه دا کړې ټول خو شپږم کال دی چې زه په کور ناست یم نو څه وشو نه مړه او دا شپږم د رشید مرګ له چې راغلی یم بیا خو نه یم تللی دا نیم تاسې د چا له سوی زه له کراچۍ نه راغه مرګ له راغه نور لس کاله دې وشوه چې دلته ناست کراچۍ کې پوه شم چې د بادر زامنو حمید خان ماشین کې ویشتو زه د کراچۍ نه ولې راغم چې راغم ټولو جاړل دغه رنګې دواګانې کېدې بچي هغه راغلی یم بېل شپږم کال دی
دا شپږم کال دی چې کېناستم زه په دې خفه یم چې راکېناست زما دا خوښ نه شو 12 کال 19 کال دې شوي چې ته بل کار راغلی سره مې به کار لرې زه ډېر کامکل یم ما له لکونو روپو ګاډي مې ته ورته زما ګاډي چلېږي پاګله اکثره چې زه د دې کاکا ویډیوګانې وګورم نو دې پکې ډېر زاړه شکېدلي خیرن کالي اغوستي وي دا څوک چې ته ویډیو کوي حد اقل د دې د لارې پیسې پیدا کوي یا ځان مشهوروي یا خپل آی ډي مخکې وړي نو په کار دا ده چې لږ مصرف بیرته په دې باندې مو کړي او لږ د دې لباس غم یې وخوري ښایسته لباس ښایسته سپلی دا ورته پیدا کړي په هر صورت ملګرو خدای دې وکړي چې ټیک ټاک ریاکشن پارټ 11 مو خوښ شوی وي خوند مو ترې اخیستی وي ساعت مو تېر شوی وي یو شیبه مو خندلي وي نو دا ټیک ټاک خو هسې هم دا کلیپونه شته دی پیدا کېږي ټیک ټاک کې شته دی خو موږ یې یو ځای کوو او هغه خلک چې اوس ټیک ټاک کې به ورپسې ګرځي او یو یو به لټوي دلته یې راټولوو د یوټیوب خپل کتونکي دي خپل مینوال دي هغه یوټیوب کاروي ډېر وخت په یوټیوب کې نو ټیک ټاک هم موږ کوشش کوو ټیک ټاک او انسټاګرام هغه د خندا شیبې ورته همدلته راوړو نو ستاسې سپورټ پکار دی اکثره ملګري ویډیو ګوري خو سبسکرایب نه کوي سبسکرایب در سره وکړئ چینل در سره سبسکرایب کوئ ویډیو در سره یو لایک ورکوئ او که نظر لرئ نو زمو نظر اورم ګورم یا او ریپلی درته کوم جوابوم ستاسې نظرونه ماته مهم دي نو نظرونه هم پرېږدئ او ویډیو در سره لایک کوئ مننه ښه وخت ښې چارې ولرئ او ښه یخ اوړی ولرئ